السلام علیکم ورحمت الله. یو سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته. او زه څنګه یم؟ زه څنګه هوتک له خیلو څخه یم. زه په موټر کې تللم له خپلې مور سره. ما غوښتل چې یو چېرته لاړه شم. بیا هلته د انفجار له امله ما خپلې سترګې د لاسه ورکړلې. تقریبا 9 کاله کېږي چې زه نشم کولی په سترګو کوم څه ووینم. زه هېڅکله هم خپل همت له لاسه ما نه ده ورکړی او نه غواړم چې خپل همت له لاسه ورکړم. زه کولی شم چې هر څه وکړم. زه کولی شم په کور کې مې له مورجانې سره د مور په کارونو کې کومک وکړم، کاسې مینځل، کوټه جارو کول او هر نور هغه د کور کارونه چې دي زه کولی شم چې خپلې مور سره مې کومک وکړم. او زه کولی شم چې لاسي صنایع وکړم، مثلا بافت وکړم، د هغې په وسیله جورابې، خولۍ، دستکشې، جاکټ، پتلون او همدا کولی شم چې زه د لاسي صنایع له طریقه وکولی شم دا شیان جوړ کړم. دا په ګاونډیانو باندې زه خرڅوم او د هغې په پیسو ځان ته خپل ورکې اخلم. بیا په هغې کې زه درس لیکم. زه فعلا خو په 6م صنف کې یم او تقریبا 15 کاله کېږي چې زه په مکتب کې شامله شوې یم. زه هر څه کولی شم چې تاسو ته وکړم، پښتو، انګلیسي، ریاضي، دري او نور همداسې هر مضمون چې وغواړئ زه تاسو ته لیکلی شم. قرآن کریم زما اوله سپاره حفظ ده او 2مه سپاره کې زه خپل قرآن کریم غواړم چې مخته ویسم. په 2مه سپاره کې او حفظ مې روان ده، کوم یې نه. زه هېڅکله هم د دې نیمګړتیا احساس نه کوم چې آیا زما سترګې کار نه کوي، آیا زه نشم کولی چې څه ووینم. او هغه څوک چې بې علمه وي هغه نشي کولی چې څه شی وویني او د یوې نیمګړتیا احساس وکړي. زه هېڅکله هم د دې احساس نه کوم چې آیا زه څه نه وینم یا زه نشم کولی چې څه ووینم، ځکه چې زه علم لرم. او زه غواړم چې ماته نور هم د علم د تعلیم کولو اجازه راکړول شي چې زه نوره هم علم خپل مخته ویسم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانیزئ، تر څو چې نجونې وکولی شي تعلیم وکړي، تر څو چې نجونې وکولی شي خپل وطن ته خدمت وکړي. که یو مور تعلیم ونه کړي هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته روزنه ورکړي. که یو مور تعلیم ونه شي کولی هغه نشي کولی چې خپل اولاد سم تربیه کړي. موږ تعلیم ډېر یو ښه شی ده. موږ باید د تعلیم په ارزښت باندې پوه شو. هغه څوک چې تعلیم ونه لري هغه نشي کولی چې خپل د زندګي مشکلاتونه حل کړي او همداسې نور مشکلاتونو سره مخامخ کېږي. علم ډېر یو ښه شی ده. زه د اسلامي امارت نه دا غوښتنه لرم چې تاسو د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانیزئ. دا زما یو غټه غوښتنه ده او دا زما ارمان ده چې زه غواړم زه یو علم وکړم، تعلیم وکړم. نه، زه هېڅکله هم داسې احساس نه کوم. زه په همدې حال کې چې زما سترګې کار نه کوي، یعنې زه نابینا یم، زه په همدې حال باندې ډېر شکر باسم او زه هېڅکله هم ناشکري نه کوم او داسې نه وایم چې آیا زما سترګې کار نه کوي یا زه نشم کولی چې څه ووینم یا نور انسانان کولی شي څه وویني یا زه نشم کولی چې څه ونه وینم. زه هېڅکله هم داسې احساس نه کوم. ما سره زما کورنۍ ډېره همکاره ده، خو بیا هم په دې بر علاوه چې زما کورنۍ ما سره همکاره کوي، زه خپله هر څه کوم. زه کولی شم چې په خپله هر څه وکړم. په کور کې تګ راتګ دا هر څه زه خپله کوم.